د لوی او پاک تختان په نامه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو انشاءالله چې روغ جوړ بوی په نننۍ درس کې به موږ تاسې د دوال په مثلثتي نسبتونه د الفا له جنسه انشاءالله وپېژندو د دوال په مثلثتي نسبتونه د الفا له جنسه انشاءالله په نننۍ درس کې به یې وپېژندو مخکې له دې څخه موږ د دوه زاویو د جمع او تفریق حالتونه وپېژندل که څه هم تېرې دوه برنامې یو څه په تیزۍ سره ما وویلې په دې خاطر چې درسونه یو څه زیات وو که په کراره مې ویله برنامو اوږدوالی زیاتېدلو یعنې هغه کېدلی شوله چې ساعت نه هم یوه برنامه زیاته شوې وه په دې خاطر ما درس یو څه په تیزۍ سره ویلو تر څو کم وخت ونیسي د دوال په مثلثتي نسبتونو لپاره موږ د ساین کوساین او تنجان لپاره په دې ډول رابطې لرو دقت وکړئ د ساین لپاره لرو چې ساین دوال په مساوي کیږي ساین دوه الفا مساوي کیږي ساین دوال په مساوي کیږي دوه ضرب ساین الفا ضرب کوساین الفا د کوساین دپاره درې رابطې شتون لري د کوساین لپاره درې رابطې شتون لري چې په دې ډول دي یعنې کوساین دوال په مساوي کیږي کوساین مربع الفا کوساین مربع الفا منفي ساین مربع الفا دا لومړی رابطه ده دویمه رابطه په دې ډول ده دقت کوئ کوساین دوال په مساوي کیږي کوساین دوال په مساوي کیږي دوه کوساین مربع الفا منفي یو دریمه رابطه په دې ډول ده د کوساینو چې کوساین دوال په مساوي کیږي یو منفي دوه ساین مربع الفا لومړی اړیکه د ساین ده نور درې اړیکې د کوساین شولې عبارت ده ساین دوه الفا کوساین مربع الفا منفي ساین مربع الفا دوه کوساین مربع الفا منفي یو منفي دوه ساین مربع الفا پنځمه اړیکه د تنجانت دپاره شتون لري په دې ډول دقت کوئ د تنجانت لپاره ده تنجانت دوه الفا مساوي کیږي دوه تنجانت الفا تقسیم یو منفي تنجانت مربع الفا تنجانت مربع الفا پنځه اړیکې مې وپېژندلې درې خاص د کوساین دپاره دي یو د ساین او یو د تنجانت لپاره شتون لري یعنې ساین دوه الفا مساوي کیږي دوه ساین الفا ضرب کوساین الفا کوساین دوه الفا مساوي کیږي کوساین مربع الفا منفي ساین مربع الفا په همدې ډول کوساین دوه الفا مساوي کیږي دوه کوساین مربع الفا منفي یو کوساین دوه الفا مساوي کیږي یو منفي دوه ساین مربع الفا تنجانت دوه الفا مساوي کیږي دوه تنجانت الفا منفي یو تنجانت مربع الفا دا چې څه ډول دا لاسته راغلی دي په دې ډول یې ثبوتولی شو دقت کوئ که چیرې غواړو د ساین رابطه ثبوت کو د ساین رابطه په دې ډول ثبوتولی شو دقت کوئ د ساین رابطه په دې ډول ثبوتولی شو ساین دوه الفا ساین دوه الفا پر ځای لیکلی شو ساین دوه الفا پر ځای لیکلی شو ساین الفا مثبت الفا الفا مثبت الفا دوه الفا سره مساوي کیږي نو ساین الفا مثبت الفا ته که چیرې انکشاف ورکړو نو مساوي وشي ساین الفا مثبت الفا یعنې په دې ډول ساین الفا ضرب کوساین الفا ترمنځ علامه مثبت ده مثبت لیکو کوساین الفا
ضرب ساین الفا، ضرب ساین الفا. نو ساین دو الفا به مساوي شي، ساین دو الفا به مساوي شي ساین الفا ضرب کوساین الفا، کوساین الفا ضرب ساین الفا. یعنی زاویې د دوی واړو یو له بل سره مساوي دي. نو پر ځای لیکلی شو که چیرې سره جمع کو، یعنی په دې ډول یو مثبت یو دوه کیږي، ساین الفا ضرب کوساین الفا. په دې ډول د ساین دو الفا مثلثي نسبت ثبوتولی شو. د کوساین اړیکه څه ډول ثبوتېږي؟ دقت وکړئ. د کوساین اړیکې ته کوساین دو الفا مساوي کیږي، کوساین دو الفا مساوي کیږي کوساین الفا مثبت الفا. همدغه کوساین الفا مثبت الفا ته که چیرې انکشاف ورکو نو لیکلی شو کوساین الفا ضرب کوساین الفا مثبت د منفي لیکل کیږي، ساین الفا ضرب ساین الفا. دا رابطې مو په تیرو درسو کې زده کړې وي. کوساین الفا زاویه مساوي ده، یعنی الفا له الفا سره که چیرې ضرب کو مساوي کیږي کوساین مربع الفا منفي په خپل حال باندې. د ساین زاویو ته که دقت وکړو هم یو له بل سره مساوي دي. که چیرې ضرب کو نو لاسته راځي ساین مربع الفا. د کوساین اړیکه په دې ډول ثبوتولی شو. که چیرې غواړو د کوساین نوره دوه اړیکې ثبوت کړو، یعنې کوساین دو الفا دوه کوساین مربع الفا منفي یو منفي دوه ساین مربع الفا، په دې ډول یې ثبوتولی شو. دقت کوئ. کوساین دو الفا مساوي ده کوساین مربع الفا منفي ساین مربع الفا. که چیرې وغواړو لومړی اړیکه یعنې دوه کوساین مربع الفا منفي یو لاسته راوړو نو د ساین مربع الفا پر ځای باندې یو قیمت وضع کوو چې د مثلثي نسبتونو له اصلي رابطو څخه ده. یعنې موږ لرو ساین مربع الفا مثبت کوساین مربع الفا مساوي له یو سره کیږي. که چیرې وغواړو یوازې ساین پیدا کو، کوساین نه بلکې ساین پیدا کو، نو لیکلی شو که چیرې وغواړو یو ساین پیدا کو نو ساین مربع به مساوي شي. دا هم د مساوات نه کله چې وغواړي علامه تغییر کړي، یعنې یو منفي کوساین مربع الفا سره مساوي کیږي. د همدغې ساین مربع الفا پر ځای باندې یو منفي کوساین مربع الفا لیکو، یعنې کوساین دو الفا به مساوي شي کوساین مربع په خپل حال باندې لیکو منفي ضرب قوس ولې لیکو؟ ځکه همدا منفي علامه باید قوس ته ضرب کړلی شي. یو منفي کوساین مربع الفا. نو کوساین دو الفا به مساوي شي کوساین مربع الفا یو منفي ضرب مثبت منفي یو منفي ضرب منفي مثبت کوساین مربع الفا. کوساین مربع الفا یو مثبت یو له دو سره مساوي کیږي، یعنی دوه کوساین مربع الفا منفي یو مساوي بشي دوه کوساین دوه الفا. په دې ډول کولی شو دا اړیکه ثبوت کړو. په دې ډول یې ثبوتولی شو. درېیمه اړیکه د کوساین په دې ډول ثبوتېږي. دقت کوئ. که چیرې وغواړو د کوساین درېیمه اړیکه ثبوت کړو، همدغه پر رابطه کوساین دو الفا باید ولیکلی شي، یعنې کوساین مربع الفا منفي ساین مربع الفا. دلته یوازې د کوساین پر ځای باندې باید
ساين قیمت وځو یعنی ساين پیدا کو په دې اړیکه کې که چیرې غواړو ساين پیدا کو باید چې موږ نه یوازې کوساین پیدا کو باید ساين تبدیل کو یعنی ساين دی مساواتونه واوړي په دې ډول کوساین مربع الفا به مساوي شي یو منفي ساين مربع الفا د کوساین پر ځای باندې یو منفي ساين مربع الفا لیکو یعنی په دې ډول دقت کوئ کوساین 2 الفا به مساوي شي یو منفي ساين مربع الفا منفي ساين مربع الفا دقت وکړئ څه ډول مصدا کوم د کوساین مربع الفا پر ځای مو یو منفي ساين مربع لیکلو ولې ځکه دلته موږ پیدا کړو کوساین مربع مساوي ده الفا یو منفي ساين مربع الفا همدا قیمت مو وضع کو نو کوساین 2 الفا به مساوي شي کوساین 2 الفا به مساوي شي یو منفي منفي 2 کېږي ساين مربع الفا په دې ډول کولی شو د کوساین دریمه اړیکې ثبوت په لاس راوړو د کوساین دریمه اړیکه په دې ډول ثبوتولی شو که چیرې غواړو تانجانت ثبوت کو د تانجانت ثبوتول هم ډیر اسانه دی په دې ډول دقت کوئ تانجانت 2 الفا مساوي کیږي تانجانت الفا مثبت الفا نو تانجانت الفا مثبت الفا ته که چیرې انکشاف ورکو مساوي کیږي تانجانت الفا مثبت تانجانت الفا تقسیم یو منفي تانجانت الفا ضرب تانجانت الفا نو تانجانت الفا مثبت الفا به مساوي شي یعنی تانجانت 2 الفا تانجانت الفا مثبت تانجانت الفا مساوي کیږي 2 تانجانت الفا ځکه زاویه او لیبل سره مساوي دي همین نسبتونه مساوي دي 2 تانجانت الفا کیږي په مهرج کې یو په خپل حال منفي ما هم په خپل حال باندې لیکو تانجانت الفا ضرب تانجانت الفا دا چې زاویې سره مساوي دي تانجانت مربع الفا کیږي تانجانت مربع الفا سره مساوي کیږي د تانجانت ثبوت په دې ډول ده اوس به ان شاء الله تاسو وکولی شئ چې د ساین کوساین او تانجانت اړیکې سره د ثبوتو زده کوئ لومړی ما 15 رابطې درته ولیکلې بیا مې هر رابطه جلا جلا درته ثبوت کړه لومړی د ساین دویم ځل کوساین درې واړه رابطې دریم د تانجانت رابطه 15 رابطې ما جلا جلا درته ثبوت کړلې تاسو چې کله درس زده کوئ که چیرې له ثبوت سره زده کوئ دا به هیڅکله تاسو څخه هیر نشي او یوازې داسې هم مه کوئ چې تاسو وایئ زه یوازې په دې باندې امتحان کوم د کمکور امتحان نه تاسو باید داسې زده کړئ وکړئ تر څو په آینده کې له ستاسو زده کړو څخه نور خلک ګټه واخلي هر وخت چې یو څه زده کوئ په دې نیت یې مه زده کوئ چې موقتي وخت نیت لرئ تاسو داسې زده کړئ وکړئ تر څو په راتلونکي کې ستاسو زده کړې هم تاسو ته ګټه وکړي او هم له ستاسو زده کړو څخه نور خلک ګټه واخلي د نننۍ ورځې درس په همدې ځای پای ته رسوو د همدغې درس مسایل به انشاءالله د درا الفې مسله سطحي نسبتونه د الفا له جنسه د هغې مسایلو سره یو ځای حلوو تر راتلونکي درس مو په پاک خدای سپارم ښه وخت او ښه مطالعه ولرئ